السلام علیکم دوستانو دې ویډیو کې مونږه د لغاتونو لړۍ شروع کوو. دې کې مونږ څو لغاتونه راوړي دي، همداسې دوامدار بیا نور لغاتونه جریان کې ساتو. نو ویډیو در سره تر اخره وګورئ. دې کې به لغات هم وي او ورسره به یې معنا هم وي، یعنی یو دوه درې مثالونو سره معناګانې به هم وي تر څو مختلف لغاتونه زده کړو. لومړی لغات دی abolish. abolish وی ختمول یا له منځه وړل، یو څیز، یو قوانین، یو کار د منځه وړل. abolish ختمول یا له منځه وړل. لومړی مثال یې دی they want to abolish child labor. they want to abolish child labor. هغوی غواړي د ماشومانو جبري کار له منځه یوسي. child labor ویل کېږي چې کوم ځای کې په ماشومانو باندې کار کېږي، هغې ته ویل کېږي child labor. نو دوی غوښتل چې د ماشومانو جبري کار کول له منځه یوسي. abolish کې دا ختم کړي، له منځه وړل. دلته معنا دا شوه له منځه یې وړل. they want to abolish child labor. هغوی غواړي د ماشومانو جبري کار له منځه یوسي. دلته abolish کوي، دا کار له منځه وړي. دویم مثال slavery was abolished many years ago. slavery was abolished many years ago. غلامی ډیر کلونه مخکې ختمه شوې ده. دلته هم abolished دویم حالت دی، دا پخوا یعنی غلامی ختمه شوې ده. پخوا وختونه کې به غلامان خلکو اغستل، نو دا پخوا نه ختمه شوې ده. دې معنا دا دی slavery was abolished many years ago. غلامی ډیر کلونه مخکې ختمه شوې ده، چې غلام اغستل به او هغه ختم شوي، abolished شوي دي. بل لغات دی abrupt. ناڅاپه، یکدم، ناڅاپه. په مثال کې به هم نور واضح پوه شو. لومړی مثال he made an abrupt decision to leave. he made an abrupt decision to leave. هغه د وتلو ناڅاپه پرېکړه وکړه، یعنی هغه ناڅاپه خبره وکړه چې زه وځم. abrupt. he made an abrupt decision to leave. هغه د وتلو ناڅاپه پرېکړه وکړه، فیصله یې وکړه چې زه وځم. دلته ناڅاپه خبر شو abrupt. there was an abrupt change in the weather. دویم مثال there was an abrupt change in the weather. په هوا کې ناڅاپي بدلون راغی. نو دا موږ د سیزونو behavior یعنی خبرو اترو او د چال چلند د هوا حالات ډیر شین د پاره موږ استعمالولی شو abrupt، ناڅاپه. دویم مثال there was an abrupt change in the weather. په هوا کې ناڅاپي بدلون راغی. abject معنا خراب، خوار یا بیکار. دا هم په مختلف ځایونو کې استعمالولی شو. لکه لومړی مثال they lived in abject poverty. they lived in abject poverty. poverty ویل کېږي غربت ته. دوی په خورا غربت کې ژوند کاوه، یعنی خورا یعنی خراب. they lived in abject poverty. دوی په خورا غربت کې ژوند کاوه. دلته معنا د خراب شو. دویم مثال the house was in abject condition. the house was in abject condition. کور په ډیر خراب حالت کې وو. abject condition خراب حالت. abduct ویل کېږي تختول، یو څوک په زوره نیول او تختول، هغې ته ویل کېږي abduct. لومړی مثال the girl was almost abducted on her way home. the girl was almost abducted on her way home. جلۍ تقریبا کور ته په لاره تختول شوې وه، abduct شوې وه، یعنی تقریبا هغه په لاره وه، د کور په لاره وه، نږدې و چې تختول شوې وه. the girl was almost abducted on her way home. جلۍ تقریبا کور ته په لاره تختول شوې وه. دویم مثال the man tried to abduct the child. the man tried to abduct the child. سړي هڅه وکړه چې ماشوم وتښتوي. abduct. بل لغات دی abattoir. ویل کېږي قصاب خانه یا هغه ځای چې کوم ځای کې څاروي حلالیږي یا د غوښې دپاره پروسس کېږي، هغې ته ویل کېږي abattoir، یا هغې ته slaughter house هم ویل کېږي. abattoir موږ ساده الفاظو کې ته قصاب خانه ویو.
لومړی مثال My friend works at the abattoir. My friend works at the abattoir. زما ملګری په قصب خانه کې کار کوي یا کوم ځای کې چې غوښه پروسس کیږي هلته کار کوي. abattoir. دویم مثال Meat from the abattoir is sent to local markets. Meat from the abattoir is sent to local markets. د قصب خانې څخه غوښه عام بازارونو ته لیږل کیږي. د قصب خانې څخه غوښه عام بازارونو ته لیږل کیږي. local markets عام بازار. بل لغات دی abashed. شرم احساس کول یا شرمیدل په یو کار باندې په یو څیز باندې شرمیدل. لکه لومړی مثال I felt abashed when I said the wrong name. I felt abashed when I said the wrong name. زه وشرمیدم کله چې ما غلط نوم واخیستو. I felt abashed ما د شرم احساس راغی. when I said چې کله ما ویلي the wrong name غلط نوم مې واخیستو یا تلفظ مې کړو. دویم مثال They were abashed when they tripped on the stage. They were abashed when they tripped on a stage. کله چې دوی په سټیج کې وغورځېدل نو شرمنده شول. یعنې سټیج په غورځېدلو باندې دوی د شرم احساس ورغی او شرمیدل. یا موږ ویلی شو خجالت کېدل نو د هغوی خجالت وشول چې په سټیج راوغورځېدل. They were abashed when they tripped on the stage.